माइक्रोसॉफ्ट د विंडोज 10 लेक्चर नंबर 8 या तम درس دی لاست نمبر پریویس کلاس کې د مایکروسافت د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 7 په اړه کې خبرې کړې وي او اوس د مایکروسافت د وینډوز 10 لیکچر نمبر 8 ترازو کله چې مونږ د مایکروسافت د وینډوز 10 په لیکچر نمبر 7 کې کوم درس ډیسکس کړو نو هغه اصل کې ډیر عبارت د ټاسک بار نه په ټاسک بار باندې خبره کړې و د ټاسک بار لومړنۍ یا ورنۍ برخه مو ډیسکس کړې و چې هغه عبارت د سٹارټ سکرین ریلی سمپل میتھډ سٹارټ سکرین مونږ په پریویس کلاس کې ډیسکس کړو چې دا اصل کې ډیر مینلی د کمپیوټر د ټاسک بار د ډیسکټاپ لومړنۍ برخه د سٹارټ سکرین په نوم باندې یادېږي انټرنلی په سٹارټ سکرین کې مونږ ډیر یاد ساتي خبرې کړې وي چې دا اصل کې ډیر ولې د سٹارټ سکرین ویل کېږي ځکه چې د دې څخه لکه د کمپیوټر سٹارټینګ کېږي د سٹارټینګ نه هدف دا دی چې مونږ یو پروګرام خلاصولی شو یعنی سرچ کولی شو پیدا کولی شو څومره اپلیکیشنز یعنی اټ مین سافټویر چې زمونږ په کمپیوټر باندې انسټال دي دغه ټول پروګرامونو لیست یا ریکارډ هم اتوماتیکلی یا د پروګرام سرچ یا انسټال پروګرام که چېرته مونږ غواړو چې کمپیوټر کې پیدا کړو که هغه ګیم وي یا انادر بل سافټویر وي نو هغه د وجې نه بیا مونږ سټارټ سکرین ته راځو هغه د سټارټ سکرین د وجې نه مونږ سرچ کوو سٹارټ سکرین مونږ مینلی ډسکس کړو چې درې اصلي برخې لري the first number part of a start screen it was called about recent file the second number part of taskbar which is called all apps या all application and the third number was called charm راځو آغاز یا starting د ننني درس کې د charm نکړو really simple یا first number خبره بداوي چې recent files ته وګورئ دې ځنه کراشئ most used ورته لیکلی really simple mechanism most used ټول هغه files چې هغه یاد ساتي په کمپیوټر کې لکه موږ زیات استعمالو زیات اوپن کوو نو اتوماتیکلی د most used په دې لیست کې به دغه پروګرام یا د اپلیکیشن نوم په اتوماتیک ډول باندې خپله ایډ کوي بیا راځو لاندې موږ سره چې کومه برخه ده نو هغه امپورټنټ بله برخه ده all apps یعنې between all applications څومره سافټویر چې ستا په کمپیوټر باندې انسټالډ وي نو یاد ساتئ دغه سافټویر ته موږ نوم اخیستی شو all apps ته به راشئ جست پرې all apps باندې به کلیک کړئ تاسو نو ګوره موږ ته ټول هغه apps یا اپلیکیشن چې ستا په کمپیوټر باندې انسټالډ وي ټول موږ ته اتوماتیکلی ډسپلی شو any kind of app یا اپلیکیشن چې تاسو غواړئ کمپیوټر کې خلاص کړئ نو تاسو ګوره مشکل نشته دی بدون له کوم مشکل نه you can really find out your favorite application and just click here automatically it will be open to you نو دا موږ سره لکه ډیر all apps برخه ټول اپلیکیشن به موږ ته اتوماتیکلی په دې ځای کې ډسپلی کوي maybe که چېرته موږ وغواړو اوس چې say for example یو اپلیکیشن د دې ځای نه موږ سرچ کړو ځکه maybe زموږ په کمپیوټر باندې ډېر زیات اپلیکیشن انسټال وي یا سافټویر انسټال وي نو هغه ټول سافټویر نه که چېرته موږ say manually یو فیوریټ سافټویر یا اپلیکیشن موږ سرچ کولو غواړو نو کړی شو دا هم ډېر په ایزي او په اسانه ډول باندې سرچ کړو د سرچ کولو دپاره به جست راشئ اګین به په دې سټارټ سکرین باندې کلیک کړئ دلته وګورئ موږ سره سرچ موږ دلته چې غواړو وکړو جست راځو دغه سافټویر نوم ورته لیکو لکه کیلکولیټر زه غواړم خلاص کړم دلته راځم CLC ورته لیکم اتوماتیکلی نو سرچ یې ماته اتوماتیکلی راکړ او ماته یې کیلکولیټر پیدا کړ که زه دغسې یو بل سافټویر پیدا کول غواړم لکه say ایکسل چې زما په کمپیوټر باندې انسټال وي نو زه به راشم ګوره ایکسل به ورته ولیکم اتوماتیکلی ګورئ ماته مایکروسافټ ایکسل 2014 یې راته راکړ یا وټ ایور یو بل say for example فایل وي په کمپیوټر کې ته دغه دپاره جنرالایز سرچینګ کړې هم ته کولی شي چې هغه فایل د دې ځای نه اتوماتیکلی سرچ کړئ که هغه say for example ډاکومنټ وي یا مثلا هغه یو for example کتاب وي یا say for example یو ویډیو وي یا ایمیج وي you can really search for this kind of data or file just type your file or data name and you can really find out it is really simple زه به راشم say for example که بیا موږ دلته راځو غواړو چې سرچ کړو یو فایل یا سافټویر جست راځو ګوره په دې باندې کلیک بل ځای ته نه ځو جست دلته ورته لیکو say for example لکه کلینډر ګوره دلته زه ورته سرچ کوم کلینډر اتوماتیکلی ګوره ماته کلینډر پیدا کړ
که زه ورته ټول هغه سافټویر چې د هغوی په سټارټ کې سی فار ایگزامپل ډبلیو راغلی وي سرچ ته شي ډبلیو پریس کوو اتومیټیکلی اکثره هغه فایلز فولډرز اور سی فار ایگزامپل اپلیکیشن اور سافټویر چې ستا په کمپیوټر باندې انسټالډ وي نو مطلب هغه په ډبلیو باندې سټارټ شوی وي اتومیټیکلی به تا ته د هغه سافټویر نوم درکړل شي نو دا اسانه او ایزی میتھډ دی په مایکروسافټ وینډوز 10 کې د یو محدود سافټویر یا اپلیکیشن سرچ کولو لپاره یا پیدا کولو لپاره this is a really so simple mechanism بیا راځو مایکروسافټ وینډوز 10 ته بیا د مایکروسافټ وینډوز 10 یاد ساتئ دلته کله چې آل ایپس ته راشو دا کټیګورایز دي بیا موږ سره په الفابیټو باندې لکه ای والا کوم اپلیکیشن یا سافټویر چې دي هغه اتومیټیکلی ټول دلته راغلي دي سی فار ایگزامپل بیا د سی والا مطلب دلته دی سی فار ایگزامپل اوس د بی والا سافټویر ما سره میبي وینه نو ځکه ما سره اتومیټیکلی دا چې دی بی والا شته نه دی نو ځکه سی ته بیا راغلی دی بیا ګوره د ډي والا سافټویر دی بیا ای والا سافټویر دی بیا جی والا سافټویر دی دې ته ویل کېږي اصل کې ډېر ارینجمنټ سافټویر دیز آر کالډ ارینجمنټ یعنی دا ارینج شوي دي تیار ترتیب دي په الفابیټو باندې you can really just say for example arrange these by your manual choice تاسو کړئ شئ دې نه دا په خپله خوښه هم ترتیب کړئ د ترتیب کولو دپاره اسان لاجیک یا میتھډ دا دی چې همدلته به راشئ مایکروسافټ وینډوز 10 د سټارټ ته به راشئ آل ایپس ته او جسټ په دغه 0 to 9 باندې به کلیک کړئ اتومیټیکلی تا ته ګوره هغه اتومیټیکلی دلته راغله د څه والا پیدا کړو د جي والا نو ګوره کلیک کړه دې سره د جی والا به ډومبی راځي سی که بیا دا فار ایگزامپل پی پریس کړه نو ګوره د پی والا سافټویر به ډومبی راځي دا لکه مینولی د سافټویر په خپله باندې ارینجنګ دی چې په خپله باندې به تاسو د یو سافټویر یا مطلب د ډیفرنٹ ټایپ آف سافټویر هغه ارینجنګ یا ترتیب کېدل A to Z یا Z to A تاسو په څه ډول باندې کړئ this is a really so simple method مایکروسافټ وینډوز 10 ته چې کله مونږ یاد ساتئ راشو دې ځای نه نو زه به راشم دلته به راشم ریلی سمپل د موسټ یوزډ یا د ریسنټ فایل نه لاندې آل ایپس یا اپلیکیشن کې دې سایډ ته چې مونږ سره دي دیز آر کالډ چرمز جنرلایز کې دغه ټول سکرین چې مونږ دلته ګورو یاد ساتئ دغه ټول سکرین ته په جنرلایز کې مونږ یاد ساتئ ریلی سو سمپل دې ته مونږ ویلی شو چرمز د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دیس از کال چرم بیا که چېرته مونږ د چرم سی فار ایگزامپل راشو نو د چرم په داخل کې لکه بیا مونږ سره یو برخه شته دی چې دا مطلب مونږ سره یوه برخه ده سی فار ایگزامپل دا بیا بله برخه ده سی فار ایگزامپل دا بیا یوه بله برخه ده دې کې بیا مونږ سره مختلفې برخې شته دی دغه هره برخه بیا د مایکروسافټ وینډوز 10 په دغه کلاس کې یاد ساتئ عبارت ته د چرم نه بلکې دیس از کال اباوټ ټایل دې ته بیا څه ویل کېږي ټایل یعنی سی فار ایگزامپل موږ دا خبره وکړه چې جنرلایز کې دې ته موږ چرمز ویلی شو او د چرمز بیا موږ ریلی سمپل چرمز بیا موږ چرمز نه لاندې چې دی هغه ته ویلی شو ټایل یعنی یو دانه ته موږ څه ویلی شو ټایل بیا داسې ویلی شو چې سی فار ایگزامپل د collections of tiles is called عبارت دی د څه نه د چرم نه یعنی کله چې مونږ د ټایلز مختلفو ټایلز مجموع سره ایډ شي د مختلفو ټایلز مجموع ایډ کولو ته بیا مونږ څه ویلی شو بیا یاد ساتئ مونږ هغوی ته چرمز ویلی شو this is a really simple definition of چرم زه به راشم سټارټ سکرین ته دا یو چې ښکاري دې ته ویل کېږي ټایل او دا ټول ته ویل کېږي چرم راځو مونږ سی فار ایگزامپل خبره دا کړو چې فرست نمبر خبره به دا وي سی فار ایگزامپل how to add فار ایگزامپل an application څنګه مونږ کولی شو چې یو اپلیکیشن راواخلو یعنی how to add an application to charm list مونږ به یو اپلیکیشن د چرم لیست ته څنګه ایډ کوو یعنی څنګه تاسو کولی شئ چې مایکروسافټ وینډوز 10 کې د خپل فیوریټ اپلیکیشن راواخلئ او اتومیټیکلی د چرم لیست ته تاسو ایډ کړئ جسټ ریلی سمپل لکه زه دا اډوبي پریمیر سافټویر غواړم ایډ کوم نو رایټ کلیک او بیا به راشئ پین ټو سټارټ ته به راشئ دیس از کال پین ټو سټارټ
که بیا آل ایپس ته راشئ دې ځای نه غواړئ تاسو نو دا موږ ته کوم یو خاص ځانګړی مشکل نشته. جسټ وی کین ریلی ټایپ اټ هیر. د دې لپاره وګوره جسټ راشئ مایکروسافټ وینډوز 10 کې هر یو اپلیکیشن یا سافټویر چې تاسو دلته ایډ کول غواړئ لکه دا ګوګل کروم جسټ رایټ کلیک او پین ټو سٹارټ اتوماتیکلی هغه به د سٹارټ ته راشي. Another one, if you really like to add it to the charm list, just find out your application. Just like a PowerPoint, really simple. Just click PowerPoint, pin to start. PowerPoint پتا سره دلته automatically راشي. say که دا یو بل اپلیکیشن تاسو غواړئ اډ کړئ لکه Sublime Text Editor, just really simple. Pin to start and now you can really find out your application here. د چرم د لیست کې تاسو ګورئ نو موستلی یاد ساتئ دلته موږ سره دغه کوم مینولی اپلیکیشن چې موږ د چرم لیست د سٹارټ سکرین ته دلته راوسته نو دا اصل کې ډیر اوس یو لاندې راغی. دا اوس موږ غواړو چې دې لاین کې د مطلب قطار باندې ترتیب شي نو جسټ دا به داسې لیفت کلیک سره ونیسئ پرېږدئ به نه داسې به راکش کړئ او په دغه څنګ کې بیا پرېږدئ اټومیټیکلی ګوره دا موږ سره دلته ترتیب شو. یا به نیکسټ اپلیکیشن لکه پریمیر سافټویر رایټ کلیک او پین ټو سٹارټ اټومیټیکلی به دا همدې سره په څنګ کې ترتیب او مینولی به راشي. که سی فار ایگزامپل اوس موږ سره یو اپلیکیشن په دې چرم لیست کې یعنی په دې سٹارټ سکرین کې اوس ضرورت نه دی نو بیا هغه موږ څنګه ریموف کولی شو. موږ خو د راوستلو میتډ دا ویله چې جسټ هغه اپلیکیشن چې تاسو غواړئ چې دلته راوړئ په هغه باندې موږ رایټ کلیک کوو لکه اني کاینډ اف اپلیکیشن او پین ټو سٹارټ کوي او که غواړو چې دا اټومیټیکلی موږ د دې ځای نه لکه بیرته واپس ریموف کړو نو زه به رایټ کلیک واخلم او جسټ را به شم دې ځای نه د پین په ځای به آن پین فرام سٹارټ جسټ کلیک هیر دیس ون آپشن نو تاسو کتای شئ چې هغه کوم اپلیکیشن چې موږ مینولی سٹارټ سکرین ته راوستلو هغه واپس موږ د دې ځای نه ریموف کړ او موږ سره ګوره هغه د دې لیست نه اوس ریموف شو. اصل کې ډېر دغه اپلیکیشن د کمپیوټر نه دی ریموف شوی فقط د دې چرم لیست نه یا مثلا د دې ټایل د ګروپ نه اټومیټیکلی واپس بیک ختم شو. نو د اسانه لاجیک او میتھډ باندې مطلب د خپلې خوښې د چرم د ګروپ لیست ایډیټ کول یا مثلا دغه جوړولو لاجیک او میتھډ کېدای شي. بل راځو په دې ټایل کې موږ سره ګوره د بعضې ټایلونو یا د ټایل فار ایگزامپل هغه سایز زیات غټ دی د بعضې هغه کم دی. که تاسو غواړئ چې فار ایگزامپل یو ځانګړي ټایل کوم چې تاسو سایز غواړئ زیات یا کم کړئ رایټ کلیک جسټ هیر او بیا به راشئ ریسایز ته دې ځای نه نو ګوره دلته سمال لیکلی دا وړوکی کړه او که ګوره دا د رایټ کلیک او ریسایز ته لاړئ نو اټومیټیکلی ګوره دا میډیم نارمل کړه. میبي دغه اپلیکیشن وګوره دا ټایل اوسه ډېر زیات دی د سایز ریسایز دا سمال کړه ګوره بیخي وړوکی شو رایټ کلیک واپس اگین ریسایز میډیم وایډ اور ایوری کاینډ اف یو کین ریلی ایډیټ هیر او که واپس یې نارملی غواړئ نو ګوره وایډ راواخله دې ځای نه دا راونیسه او په دې خپل ګروپ کې پرېږده جسټ دا به په خپله باندې ارینج او ترتیب شي. نو دی اصل کې ډېر طریقه ده. بیا که دې ځای نه سی فار ایگزامپل یو ټایل تاسو دلته موف کوئ نو دا راونیسئ داسې پرېږدئ بیا یې لیفټ بټن سره به یې داسې مخکې راکش کړئ او چې په هر ځای کې پرېښودل غواړئ ته کړی شئ چې هغه د چرم په مختلفو برخو کې ته پرېږدئ او ترتیب یې کړئ. دا راواخله ګوره دلته یې واچوه پروا نه کوه یو کین ریل اټ هیر او که اګین دا راونیسئ دلته واچوئ او دا بیرته واپس موف کړي او دا دلته واچوئ نو مشکل نشته دی. دیم اسانه لاجیک او میتھډ دی. بیا دې سایډ ته د دې سی فار ایگزامپل سٹارټ سکرین موږ سره چې د کوم نمونه دي لیټس ګوره لایف ایټ ا ګلینس په نوم باندې دی او بل موږ پلی اینډ ایکسپلور دی. نو دې ته دې باندې که تاسو کلیک واخلئ نو ګوره دې ته تاسو خپل نوم هم ورکولی شئ که دلته راشئ ګوره دې ته هم تاسو خپل نوم ورکولی شئ جسټ ریلی ایزي میتھډ ته کړی شئ لکه دې له ورکړئ سي ګروپ A ټایلز او دې له ورکړئ ګروپ B ټایلز یو کین ریلی اټ هیر. بعضې موږ سره ټایلز چې دي هغه آنلاین ټایلز وي بعضې موږ سره آفلاین ټایل وي. آنلاین هغه ټایلز وي یاد ساتئ چې هغه اټومیټیکلی د نیټ سره په هغه باندې اپډیټ سره یعنې اټومیټیکلی هغه بدلږي چینج کېږي او مطلب آفلاین بیا موسلی هغه وي چې هغه د نیټ د کنیکشن سره اپډیټ یا تغییر کېږي نه جسټ اونلی په هماغه سیم مطلب کوم فارمیټ چې دی په هماغه باندې پراته وي. دې ته اصل کې ډېر بیا موږ ویلی شو جسټ څه ورته ویلی شو آفلاین ټایلز.
نو دا موږ سره د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 8 یا تم درسو چې دې کې موږ جنرالایز خبره د ټایل د چرم د سټارټ سکرین هغه کمپلیټ پای ته لیکچر چې دی کوم د سټارټ سکرین اولنۍ برخه پای ته ورسېده. په لیکچر نمبر 9 کې به د ټاسک بار دویمې برخې درېیمې برخې څلورمې برخې ته راځو چې په هغه باندې به تفصیلي خبرې کړو. نو د ټولو ملګرو مې هیله ده چې د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کېکاږئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې رسیږي. فیسبوک باندې ویډیو اپلوډ کوو ستاسو د اسانتیا لپاره، ستاسو د زده کړې لپاره. غوښتنه مو دا ده چې په آی ډي باندې یا په آی ډي کې زموږ ویډیو ته کمنټ وکړئ، لایک ورکړئ تر څو موږ تشویق شو، تر څو تاسو ته نوې نوې او ښکلې ښایسته ویډیوګانې د ټکنالوژۍ په باره کې ترتیب او برابرې کړو. تر راتلونکي لیکچر نمبر 9 پورې الله پامان.